تازه او مهم خبر د طالب او امریکای پلاو د مشرانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو. سلامونه ګران سره بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د طالب او امریکای پلاو د مشرانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له 18 میاشتو پیچلو او سختو خبرو وروسته نن شنبه د قبل سمه د فبروري 9 د قطر په دوحه کې لاسلیک شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د جګړې ټولو لورو ته پکار ده چې تلپاتې سولې ته د رسېدو لاره ولټوي ځکه چې د امریکا او طالبانو هوکړه دې کار ته ځانګړې زمینه برابروي. مایک پامپیو زیاته کړې د سولې هوکړه لیک لاسلیک طالبانو ته یو ازموینه ده او موږ خپل راتلونکي ګامونه د دوی کړنو ته په کتو پورته کوو. مایک پامپیو وایي په خپلو ژمنو ودرېږئ، له القاعده سره اړیکې پرې کړئ او له داعش سره جګړه وکړئ. د تاوتریخوالي کمې اونۍ د سولې شرایط برابروي او د جګړې پراختیا به دا هوکړه له منځه یوسي. له افغان دولت سره کښېنئ، له مدني فعالانو سره کښېنئ، صبر ولرئ، ستونزې به وي خو د ټول ګډون حکومت لپاره کار وکړئ. که په خپلو ژمنو ودرېږئ موږ به له تاسو سره اړیکې وساتو. موږ ته به بری هغه مهال ممکن وي چې افغانستان بیا موږ او زموږ متحدینو ته خطر نه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وایي موږ یو داسې پایلې ته رسیږو چې د افغانستان په ګټه ده. اسلامي امارت له امریکا سره کړي ژمنې ته ژمن دي. موږ غواړو چې د یوې سیاسي ځواک په توګه څرګند شو. په قطر کې طالبان د سیاسي پلاوي غړی مولوي عبدالسلام حنفي د اریانا نیوز خبریال ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو لومړنۍ جوپه په 10 ورځې وروسته د باګرام له پوځي اډې ووځي او د وتلو ټول بهیر به په 14 میاشتو کې بشپړ شي. په دوحه کې طالب استازیو او امریکایانو د سولې هوکړه لیک د شاوخوا 10 هېوادونو د استازو په حضور کې لاسلیک شو. دا په داسې حال کې ده چې له امریکا سره د طالبانو د سولې دغه هوکړه له 7 ورځنۍ او ورکمه وروسته چې پرون یې وروستۍ ورځ وه لاسلیک شوه. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتل او که زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.